د میاشتې پیسې چې هغه جمع کوي. یوه نوکر تللی په سفر د محترم ایرپورټ ته 10 بجې دي ماسخوتن. دلته دا پرې چې کوم پارکینګ دی دې کې خو چې ودرېږه او سیده په 2 منټه کې به ورته بېرته ورسې. نوي کس به دا حالي نو اوس دا ګاډه نشي پارک کولی. السلام علیکم. بهي ماسپښین ټایم دی 3:30 بجې دي او وړه ماشومه مې سکول ته راوړه او دا ځنه میډم مې راوړه دې مکتب ته شریکه ده د نوکر یې کومه د میاشتې پیسې چې دي هغه جمع کوي. یوه نوکر تللی په سفر ده نو هغه تقریبا 10-12 ورځې پکې پاتې دي د هغې په راتلو کې. اوس د هغې پیسې ورکوي دا بلې نوکري دا نوي وې دلته مې کوزه کړه او د هغې نه خوا پته نه لګي چې چېرته ځي. بهي تللی وم مدرسې ته وړه ماشومه مې راوړه او اوس ځم مستشفی سلمان الحبیب ته. هغې نه دوایي غواړي دوایي ترې راوړم. میډم راته دا چیټ یې راته راکړه او ځم په دوایي پسې. اوس سلمان الحبیب لرې و او خره اوس نږدې دی تقریبا 5 منټ فاصله کې دی. یا به پسې مخکې هغه ریان ته تلې یا به پسې تخصصي ته تلې. اوس نږدې دی به 10 نمبر کې دی. بیخي د طریق ملک عبدالله فخید ممنی دی مستشفی ملک سلمان نه سلمان الحبیب. دا مخامخ بورډ چې ښکاري دا مستشفی ملک سلمان الحبیب دی. سلمان ملک سلمان دا هم یو دغه دی مرکز دی مرکز سلمان خو دا دی سلمان الحبیب. باید دومره رش دی راسته د لاسه د دې مستشفی د پارکینګ د راسته دا ګاډې ورته هلته کوز ولاړي او پارکینګ بره دی نو رش ځکه جوړېږي. بهي دوایي م راواخېسته د دوایي ده او اوس ترې روان شو بېرته واپسۍ کې. غټ هسپتال دی. بهي زه چې دا اوس په کوم ګاډي کې یم دا راپور دی په نن او پرون دا مکمل ولاړ او نن صرف اوس دا مې راوایسته دې هسپتال ته راغلی ما صرف دا دوایي مې راغسته او بل قشقای دی نشان هغې کې صرف مدرسې ته مې وړه ماشومه وړې وه. زما دغه کار دی ټوله ورځ کې زما دغه کار دی بس د مدرسې ده او د هسپتال دا خو پکې صرف اوس راغی د ماسخوتن کې دا لږ معمولي کار راغی او کله ناکله پکې داسې کاري نور په مخه نه وي دغه صرف دغه څه کاري د مدرسې دا کاري یا کله ناکله دغه ته لاړ شي مارکېټ ته لاړ شي سودا ته او په هفته کې یا په دویم هفته خو لازمي ایرپورټ وي هغه صرف دغه ایرپورټ وي دغه زما کار دی نور پکې نه فالتو ګرځېده پکې نشته چې یاره یو ځای ته لاړ شه بل ځای ته لاړ شه او یا د چا کاره لاړ شه یا پردی کار وکړه بلکې د خپلو خپلوانو کار وکړه نه هغه کار پکې هم نشته. اکثر چې ډریور وزګار د خپلو خپلوانو رشته دارانو د دې کار پې کوي وزګار یې پرېږدي نه چې وزګار یې پرېږدي بیا پې د هغو کار کوي خو نه په دې کې نشته د بل چا کار دا منې نه کوي. دغه کار به یې ختم کور ته راورسېدم 15 منټه کې. ډېره ټیټه ګرمي ده بخارۍ ته صرف روټۍ پسې ورغلی یم دا خو بس دی. مازدیګر د میډم لور رینګ وکړه ویل اليوم بروح مطار ویجي ماما او بابا ما ویل طیب نو اوس د رالم ایرپورټ ته روان یم پارکینګ ته. دا اوس به بیا فری پارکینګ ته روان یم کومه چې د ایرپورټ خپل پارکینګ دی نو هغې کې مسله دا چې مړه ښکته کوزېږه پارکینګ ته بیا به بره راخېږي او پیسه پکې دغه ګرانه قیصه ده او دلته دا پرې چې کوم پارکینګ دی دې کې خو چې ودرېږه او سیده په 2 منټه کې به ورته بېرته ورسې. باید دا مخکې چې روان دی دا ټاکسي دی په دا د ایرپورټ خپل خصوصي لکه خپل ټاکسیان چې کوم وي ولاړ بل دغه نه شي وړی بل ټاکسي
په سپین کومه چې سپین ټاکسیان د سپین کلر کې هغه خو د سره دي نه ایرپورټ نه سورلۍ چودولی نه شي راوړی شي خو وړی دې نه شي زیات چې څومره نوي کسان یې هغه راځي په دې ځای کې ګاډي ودروي ګوره د مخې ته دغه یو ګاډی ولاړ هم دی دا او دلته بیا مرور پرېږدي نه پولیس یې نه پرېږدي په دې ځای باندې نو بیا هغه مخکې ځي او دلته ورته د پارکینګ پته نه شي دا پارکینګ چېرته راځي کې زه تاسو ته ښایم چې پارکینګ په دې ځای کې دی دا هم د ایرپورټ خواوشا ده خو خلک چې راشي په دې باندې ودرېږي چې او دا ځای نږدې دی چې رینګ وکړي چې زر به ورشم پسې خو هغوی ته دا پته نه چې دلته پولیس ولاړ نه هم پرېږدي خو چې پولیس پرې راشي نو بیا ډایرکټ ځای نه شړي ځي لکه دا ګاډی دا هم اوس ولاړ دی انتظار کوي په دې ځای کې او د پته نشته چې پارکینګ په دې ځای کې نږدې دی تقریبا نیم کیلومتر به هم نه وي ډېر کمه فاصله کې دی ګوره دا پارکینګ دی او مخامخ په دې ځای کې وردانه کېږي به ورته په دې ځای کې دا اوس پارکینګ ته وردنده شو دا پارکینګ دی وایي دلته په دې کې تا د خوراک میلاویدی شي اوبه ته پکې میلاویدی شي چای درته میلاویدی شي او دا مخامخ چې کومه دی دا جومات دی په دې کې حمامونه شته سهولیات ښه برابر پکې دي او بیا پکې راشته بای دا خالی کېږي نه چې دا خالی کېږي لازم په دې کې ګاډي ولاړي دا یو کس ګاډی صفا کوي د دې هم خلک را روان دي ګاډی چېرته صفا کړی نه دی اوس ګاډی صفا کوي ورته دا مخامخ د دانکن دې کې څه کیک په شان شی میلاویږي چای پکې میلاویږي ښه برابر مثال کې لکه ناشته چې کوې تا ته هغه شی نه میلاویږي او بل څټ دا دی په دې کې هم تا ته خوراک درته پکې میلاویدی شي او د دې نوم دی شای حتیق پته نه لګي دا حتیق څه شی دی لکه د دې هوټل نوم دی حتیق بایا برازني په شان راش پکې نشته او پته ته شته ټول پکې انډیان دي بنګالیان دي پاکستانی پکې یو هم نشته په دې سایډ چې څومره کسان ناست دي د نوي کس به دا حالي نو اوس دا ګاډی نشي پارک کولی کله مخکې ځي کله وروسته ځي او څومره چاپ یې ودرول دی پټې نه پټې ته وګوره دې ځای کې کوم ځای کې ده هغه دی کوم ځای کې ده نوی دی مکمل وایي دلته چې څومره دي نو انډین بنګالیان فلپین د دې ملکونو زیات ډرایوران دي او پاکستان پکې بیخي کم دي په 100 کې به ځان چې یاره 5% داسې به خواوشاوه پکې پاکستاني او نور ټول انډین دي په دې کې زیات پکې بنګالیان فلپینیان انډین دغه سوډانیان هم پکې دي خو پاکستاني پسې په نش مقرر دي باید 33 منټ او 11 بجې دي اوس د ایرپورټ نه راورسېدم روان یم اوس صیدليه ته میډم بیماره ته ویل دوایي راوړه نو اوس ځم صیدليه ته او دا زر چې راله نو هم د بیمارۍ د لاسه راله بیماره وه ځکه زر واپس شو که نه زر نه واپس کېده صیدليه